السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال. دیو ملګری سوال دی دغه په جواب کې به مختصری خبرې وکړو. په دې مدرسو کې په دې پوهنتونونو کې او بعضې جامعاتو کې دا کار کیږي چې کله یو شاګرد غیر حاضر شي د غیر حاضرۍ په مقابل کې د هغه نه پیسې اخیستل کېږي. دا کار شرعاً څنګه دی؟ دا لایحه په ډېرو ادارو کې شته، خاص کر شخصي چې کوم مکاتب دي او شخصي ادارې دي هلته دا کار کوي. دې کې دوه نظره د علماو دي. بعض علماو د مصلحت په بنا جواز هم ورکړی دی او لکه بعضې جرګو کې دا کارونه کېږي. د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه د جواز یو قول هم نقل دی. د جمهور علماو قول دا چې دا کار جایز نه دی او دا تعذیر مالی دی او تعذیر مالی دا کار د افرادو نه دی، دا د اشخاصو کار نه دی. ډېر کارونه داسې دي چې هغه شخص سره تعلق نه ساتي، هغه د یو امیر سره د یو خلیفه سره د یو بادشاه سره تعلق ساتي. امر بالمعروف او نهی عن منکر کې هم ګوره ډېر کرتي افراد نشي کولی چې هر منکر رد کړي او نشي کولی چې هر چا باندې حدود حد جاري کړي. شخصي مسایل پکې ورته جوړېږي. على کل حال دا د جمهور علماو مسلک دی چې یو شاګرد نه بغیر حاضرۍ باندې پیسې نشي اخیستلی. د دې یو ظاهرا ساده دلیل دا دی چې یو څوک د هیڅ چا مال بې د هغه د اجازته نشي خوړلی. حدیث کې چې من طیب النفس راغلی، ته د یو چا مال خوري تصرف پکې او د هغه اجازه نه ده، څنګه پکې تصرف کوي؟ حتی د کافر مال هم د هغې د اجازې نه غیر نشي خوړلی. د مسلمان مال څنګه ته د هغې اجازې نه غیر خوري؟ که څوک دا تعذیر مالی دی نو تعذیر مالی خو داسې افراد او ادارو سره تعلق نه ساتي. تعذیر مالی خو حکومت غواړي، حکومت په خلکو باندې تعذیرات ږدي. حدیث کې راځي، حدیث د امام بخاري او مسلم دی، ان دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ستاسي ویني، ستاسي مالونه، ستاسي عزتونه په یو بل حرام دي په شان ته د حرمت د عزت د دې ورځې په دې میاشت کې په دې ښار کې. لیبلغ الشاهد الغائب، بخاري مسلم روایت دی. د کله چې وینه حرامه ده په یو بل، کله کله وینه جایز کېږي که چې څوک مسلمان دی قتل وکړي قصاصاً وژل کېږي، کله کله د چا مال اخیستل کېږي او حالات د چا مال اخیستل کېږي. سړی به حالاتو له ګوري په کوم څوک د چا مال اخیستلی شي. علا کل حال بل روایت نه دا معلومیږي، امام مسلم روایت دی، کل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ټول په ټول مسلمان په مسلمان حرام دی، د هغه مال او وینه او عزت دا حرام دی. بې اجازه د چا په مال کې تصرف نشي کولی. د دې وجه نه علماو دا قول نقل دی، تبیین الحقائق دا شرح د کنز الدقایق ته. په دې کې د امام ابو یوسف رحمه الله وینا نقل کړې. دغه هم دا نظر دی چې تعذیر داسې افراد نشي اخیستلی. هغه وایي التعذیر باخذ الاموال جائز للامام، دا جائز دی خو د امام دپاره. د بعض علماو وینا داسې ده چې والتعذیر حق لولي الامر او نائبه على خلاف بین اهل العلم في اصل مشروعیت التعذیرات المالیه. دا ګور د ولی الامر کار دی. على خلاف بین اهل العلم ذکر کوي چې بعض علماو په جواز قول کړی دی. بیا لیکي وعلى ذلك فلا يجوز عقوبة مالیة على طالب المتغیر. وی عقوبت مالیه جائز نه دی په هغه طالب باندې چې غایب، لأن هذا من التعذير بالمال والأصل فيه المنع كما سبق إلا بإذن الإمام ونائبه. اصل په دې کې وای دا دی چې دا کار به څوک کوي؟ دا کار به
امام کې د هغې ناقل پکې فتاوی لجنه چې دا مشهوره فتاوه د سعودي د علماو د هغې په نسب جلد 252 صفحه کې دا خبره کړې ده چې تعزیر مالی دا خاصه د حاکمانو پسې نشي کولی چې افراد په خلکو باندې تعزیر مالی کړي. یعنې موږ ته د دې دلایلو نه دا خبره واضحه کېږي چې یو څوک په یو شاګرد باندې د غیر حاضرۍ په وجه باید پیسې کښېنږدي. الله اعلم.